شاهدي نیمه پایلوبې ته د تلو لپاره مبارزه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شاهدي وایي لوبډله لا هم په روان نړیوال جام کې ډېره مبارزه په مخ کې لري او زیاتوي چې نیمه پایلوبې یا سیمي فاینل ته د تلو لپاره مبارزه کوي. ټاکل شوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سې شنبې د اکتوبر به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل اتمه لوبه د استرالیا د لوبډلې سره د ممبئی په لوبغاړي کې وکړي. ښاغلي شاهدي په خبري کنفرانس کې ویل چې د استرالیا سره لوبه مهمه ده او زیاته کړه چې هیواد ته تر ستنېدو پورې به د ټیم په توګه مبارزه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان همدارنګه وویل چې افغانان زړور دي او دا یې د کرکټ په ډګر کې هم وښوده. هغه وویل چې د نورو لوبډلو پرتله افغان لوبډلې په لږ وخت کې ډیر څه ترلاسه کړل او له همدې کبله ټوله نړۍ د هغوی په هکله خبرې کوي. شاهدي وړاندې وویل چې په هیواد کې دننه افغان ولس د دوی په بریو ویاړ کوي او د هند له خلکو یې هم مننه وکړله چې د لوبو پر وخت د تشویق لپاره لوبغاړي ته ورځي. شاهدي زیاته کړه د هند ولس د دې سیالیو په لړ کې زموږ ډیر ملاتړ کړی. یو ټیکسي چلوونکي چې زه یې تر یو ځایه بوتلم کرایه راڅخه وانخیسته. دلته هند کې خلک زموږ دومره مینه راکوي چې موږ یې منندوی یو. د ممبئی په لوبغاړي کې د دوشنبې ورځ د افغانستان د لوبډلې تمریناتو پر مهال د هند په نړیواله کچه مشهور پخوانی لوبغاړی سچن ټنډولکر هم ورغلی و او د افغانانو لوبغاړو سره یې وکتل. د افغانستان لپاره د استرالیا لوبډلې سره د سې شنبې ورځ لوبه مهمه ده ځکه چې په کتلو سره به یې نیمه پایلوبې ته یو بل ګام هم ورنږدې شي. افغانستان د نمرو په جدول کې شپږم او استرالیا چې 15 ځله یې د کرکټ 500 ورځ نړیوال جام اتلولي ګټلې په درېیم مقام کې دی. دې دواړو لوبډلو تر دې دمه په روانو سیالیو کې 7 لوبې کړي. استرالیا 15 او افغانستان 4 ګټلې دي.